د افغانستان اسلامي امارت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ترکیې ته د خپل سفر په ترڅ کې د ترکیې د بهرنۍ سوداګرۍ بورډ له رئیس ښاغلي نایل اولفیک او یو شمېر لویو ترکي سوداګرو سره وکتل. دغه لیدنه د استانبول ښار د ترکیې بهرنۍ سوداګرۍ دفتر په مرکزي ودانۍ کې ترسره شوه چې ډیرو افغان او ترکي پانګوالو پکې ګډون کړی و. په دې کتنه کې پر اقتصادي او سوداګریزو موضوعاتو سربیره په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د شته فرصتونو په اړه هر اړخیز بحث وشو. په دغه ناسته کې د هغو لویو ترکي او نړیوالو کمپنیو رئیسانو او استازو ګډون کړی و چې د سیمې او نړۍ په کچه د زیربناوو جوړولو، د کانونو استخراج او پروسس، د کرنې میکانیزه کولو، د برېښنا تولید، اوسپنې پټلۍ شبکو جوړولو، د درملو خوراکي توکو د تولید، سوداګرۍ، مخابراتو او د سیاحت په برخه کې کاري او د پانګونې اوږده مخینه لري. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د لیدنې پر مهال افغان او ترکي پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د سرتاسري امنیت په ټینګېدو سره د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. محترم ملا صاحب زیاته کړه چې اسلامي امارت د کانونو، کرنې، برېښنا تولید، زیربناوو صنعت، مخابراتو، سوداګرۍ او نورو بېلابېلو برخو کې پانګونې ته اسانتیاوې برابرې کړې او د پانګوالو بشپړ ملاتړ کوي. همدارنګه د یادې لیدنې پر مهال د غونډې له ګډونوالو سره په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د شته فرصتونو او د اسلامي امارت له لوري د پانګونې په برخه کې د راغلو اسانتیاوو په اړه پوره معلومات هم شریک شول. په یاده غونډه کې د ګډون کوونکو کمپنیو استازو چې ډېری په افغانستان کې د پانګونې مخینه او تجربه لري، په افغانستان کې پانګونې ته بشپړه لیوالتیا وښوده او څرګنده یې کړه چې له شته فرصتونو به د دواړو هیوادونو په ګټه استفاده وکړي. د ترکیې د بهرنۍ سوداګرۍ بورډ یو غیر دولتي ترکي سازمان دی چې په 1950 میلادي کال کې رامنځته شوی او د نړۍ په 152 هیوادونو کې په مختلفو برخو کې د پانګونې بریالۍ تجربه لري.